غریبانان صحابه کرام راله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه و یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور و اې د الله نبی ټول اجرونه او ثوابونه خو مالدارانو صحابه کرام وګټل ويصلون كما نصلي هغوی هم داسې منځونه کوي لکه څنګه چې موږ منځونه کوو وایي منځونه موږ هم کوو او هغوی هم کوي ويصومون كما نصوم وایي موږ چې څنګه روجې نیسو هغه هم دغه شان دې روجې نیسي خو ويتصدقون بفضول اموالهم هغوی سره مالونه دي په خپلو مالونو باندې صدقې کوي صدقې د الله په لار کې مالونه لګوي او موږ غریبانان یو موږ سره مال نشته چې د الله په لار کې ولګوو نو هغوی موږ نه په ثواب کې مخکې دي اجرونه کې موږ نه مخکې دي صحابه کرام هغوی به سبقت کوو په نیکیانو کې مخکې والی به کوو په نیکیانو کې نیکو ته ښه عملونو ته مخکې کېدل د یو بل نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون الله سبحانه وتعالى استاذ دبر ندی ګرځولی ان بكل تسبيحه صدقه هر سبحان الله ویل دا صدقه ده وكل تكبيره صدقه دا رنګ الله اکبر ویل دام صدقه ده وكل تحميده صدقه الحمد لله ویل هر الحمد لله ویل دا څه ده دا صدقه ده وكل تهليله صدقه لا اله الا الله وعلم صدقه ده وامر بالمعروف پنیکیو باندې امر کول بخ کارونو باندې امر کول دام صدقه ده ونهي عن منکر صدقه یوسوک د بد کار نه منع کول دا هم صدقه وفي بضع احدكم صدقه نو دا عملونه چې دي یو انسان مال لري دولت لري وسې کېږي چې صدقه ورکي نو هغوی باید په خپلو مالونو باندې صدقې ورکي د یخنۍ ورځې شپې دي هغه ملګري هغه کسان چې هغه مالونه لري الله ولا طاقت ورکړی نو هغه د صدقې ورکي خپل چمګاونکي دي وګوري یتیمانان غریبانان کونډې هغې له جمې توکې واخلي او که کوم ملګري سره مال دولت نه غریبي نو هغه دې به دا کلمات وایي الحمدلله دې وایي هغې دپاره صدقه ده الله اکبر دې وایي لا اله الا الله دې وایي سبحان الله دې وایي په نیکو د خلکو د امر کوي د بدونه د خلک منع کوي دا ټول صدقې دي دا قایم مقام د هغې دي یو سړي ته مال شته هغه باید مال ولګوي یو سړي سره مال نشته دی غریب دی وسې نه کي هغه باید دا ووایي الله سبحانه وتعالی انسان ته بیا د صدقې ثواب ورکوي کله چې دا کلمات ووایي صدقه چې ده رد بلا ده الصدقه رد البلا د انسان نه مصیبتونه دفع کوي انسان نه مصیبتونه ختموي د مصیبتونو مخنیوی کوي او دغه رنګې انسان د اور نه ساتي انسان په مال کې الله سبحانه وتعالی برکات اچي چې کله دا صدقه کوي خیراتونه کوي زکاتونه ورکوي دا ټولې فایدې د صدقاتو دي إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد